امرالله صالح وایي د سپینې کودتا مخه ونیول شوه او موږ په ټاکنو کې ګټونکي یو. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د انتخاباتو نه وړاندې د سپینې کودتا لپاره هڅې روانې وې او د مخنیوي لپاره ډیر وخت مصرف شو. ښاغلي صالح د امریکا غږ خبریالې ښایسته سادات لامې سره په ځانګړې مرکه کې دا نه ویل چې چا د کودتا هڅې کولې، خو یو شمېر پخوانیو چارواکو چې جهادي مشران او پخوانی ولسمشر کرزی هم پکې شامل دی د انتخاباتو نه وړاندې په دې ټینګار کاوه چې انتخابات دې نه کیږي. امرالله صالح وویل د انتخاباتو نه 2 یا 3 میاشتې وړاندې اوازې اندېښنې دسیسې او ګنګوسې کېدې چې انتخابات ونه شي، وځنډول شي او حتی دا چې د اساسي قانون په وړاندې کودتا وشي. دی وایي زموږ ډیر وخت په دې مصرف شو چې د سپینې کودتا مخه ونیسو او دا توطیې شنډ کړو. په دې انتخاباتو کې د خپل ټیم دولت جوړونکي ټیم د بری په حق له ښاغلي صالح وویل کوم معلومات چې موږ ته په لاس راغلي دي ښیي چې د شپېتو نه نیولې تر 70% کې خلکو موږ ته رایه راکړې ده. ښاغلي صالح د دې ترڅنګ وویل چې انتظار کوي د انتخاباتو کمیسیون دغه رقم په رسمي ډول اعلان کړي. امرالله صالح دا ومنله چې د 2014 کال په پرتله دا ځل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ډیرو خلکو ګډون نه و کړی، خو د افغان ولس نه خوښي وښوده چې د سترې پروسې ملاتړ یې وکړ. هغه د عطا نور په اړه چې په کنایوي ډول د غني ملاتړ کړی ویلي د عطا محمد نور او د دولت ساز ترمنځ کوم تفاهم شته هغه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر ده. په هر حال په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په هکله وایو دا خو سمه خبره ده چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کمرنګه و، خو د کمرنګۍ په دلایلو یې موږ او تاسو ټول پوهیږو، بل د خلکو کم ګډون د پروسې مشروعیت ته کوم خطر نشي پیښولی. په هر حال لومړنۍ شمیرې ښیي چې دولت ساز په لوړ او غټ اکثریت ټاکنې ګټلې. د دولت ساز ټیم سره د ټولو مراکزو نتایج شته، خو د دې لپاره چې نړیوالې ټولنې او کمیسیون له کاندیدانو غوښتي چې مخکې له مخکې د ځانونه بریالي نه اعلانوي، نو دوی هم دغه ارقام نه شریکوي. د یادولو ده چې د ټاکنو پایلې به 3 اونۍ وروسته یعنې پوره 60 ورځې وروسته اعلان شي. په هر حال تاسو د امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.